نوې رنګینۍ او نو نوم د ښکلاګانو سر نه مې د شګو بالغ خوړی او هواګانو وي او څو خراړې نو نوم د بلبلانو او ډډ کې مې ښخ شوي وو ازغي د کیکرانو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو د کیمرامین اسدالله هجران سره زه عربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. پروګرام نوم دی بل اډیوه. نن موږ سره په دې پروګرام کې شپون مومن ملمه دی او د سیمرا سره ملمه دی او په دې پروګرام کې مرا سره ملمه دی او ډېره ښایسته شاعري کوي. نو څو ته پوښتنه به تیم وکړو. ډېر زه خبرې نه کوم ځکه چې بیا به ستاسو دوی ترمنځ زه خایل شم او بیا تاسو له غوسه هم درځي. نو دوی سره به زه مرکه شروع کړم. شپون مومن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستا ټولو کتونکو ته چې موږ څوک د دې په سکرین باندې موږ ټولو پښتنو ورونو ته نیکې هیلې او سلامونه دي. زموږ نیکې هیلې او سلامونه دي هغوی قبول کړي. مننه. وعلیکم السلام. او دلته پاکستان کې لکه تاسو چې کوم یو مجلس سره تعلق ساتئ د شعر او شاعرۍ په ادب په لحاظ باندې خبر راسره کوم. ډیره مننه عربستان صاحب. زه خو تقریبا سن 88 کې چې کومه ده زه قطر ته تللی یم. دلته هم د ذوق مطلب ده چې د ذوق پورې حده پورې مطلب ده چې ادب سومه ملګرو سره دلته په غلنۍ کې یا پېښور کې چې کوم تنقیدي اجلاسونه به کېدو تلو به د یو خاموش نقاد په شکل کې ځکه چې موږ علم دومره نه وو او موږ ستا په محفلونو کې مطلب ده چې د ښایسته او لوی عالمان چې کوم د پښتو ادب او ژبپوهان هغوی سره ملاقاتونه هم شوي د اټوګراف په شکل کې چې کوم د هغوی دغه هم ما سره شته دی لاسلیکونه. او بیا د اتا ټایم کې قطر ته لاړم. نو بس قطر کې هلته هم چې کومه بس چې د چا څه شوق وي هغه ته الله پاک هغه مهیا کوي سړي ته. او بیا چې کومه د اردو ادب سره د مجلس فروغ اردو ادب سره تقریبا ډېر کلونو پورې چې کومه د یو رضاکار په طور باندې او ما پکې ماته ګوټه فوټوګرافي هم کوله. نو هغوی سره هم بیا چې کومه هلته د پښتنو سره د پریدو د بنګشو د خټکو د پښتنو د مختلفو قبیلو چې څوک د ادب سره لګاو لرو د شعر و شاعرۍ سره د هغوی سره ملاقات وشو. هغوی سره بیا په هماغه ټولنه کې شریک شوم او تر ننه پورې انشاءالله چې زه هغوی سره یم. اوس خو په دې لاکډاون کې کوري او لانۍ ته انشاءالله چې لاړ شو. نو زموږ هماغه تنظیم دی پاک پښتو ادبي ټولنه دوحه قطر او زما په شانته یو بې علمه شپون ته هم پکې د صدارت عهده ورکړې وه څه موده. اوس بل یو ملګری دی. نو دغه خبره داسې خبره مې تر غوږو رارسېدلې ده چې یاره تاسو څه هېواد هم اخیستی او په هلته په قطر کې هېوادونه خو زموږ مختلفو ملګرو ته ورغلي دي. او که زه دا دعوه وکړم چې زه د معیار قابل یم کلاسیک ادب لولم لوستی مې دی او یو بې علمه شپون یم په معنوي لحاظ باندې زه شپون یم. لکه سعدالدین شپون هم تېر شوی دی چې د هغه دغه چې کومه دی افسانې شینټغې او مطلب د سمڅې یاران دغه ټولې افسانې موږ کتلي هم دي. خو هغه یو عالم شپون و او زه چې کومه دی په معنوي لحاظ باندې شپون یم او د شعر و شاعرۍ سره مې چې کومه دی شوق دی سره. په پخوانو شاعرانو کې د چا نه متاثره یې او په اوسنو شاعرانو کې تاسو د چا نه متاثره یاستئ؟ پخواني خو چې کوم زموږ کلاسیک ادب دی که نه نو د پښتو ادب جرړې چې څومره مضبوطې دي که نه او دومره زموږ په کلاسیک او په جدید ادب کې دا وړاندې چې کومه شاعري شوې ده نو د معیار قابل ده او کشر کله په کار دي چې د هغوی چې کومه دی په قدم باندې تګ وکړي. لکه د حمزه بابا یو شعر هم دی چې حق به ادا څوک د غزل نه کړي پل چې څوک زما په پل نه کړي. نو مطلب دا چې موږ له په کار دي چې د معیار خیر وساتو او موږ چې کومه همدغه د دغه مکتب نه چې کومه دی د خیبر د درې د حمزه بابا او د دې مختلفو د هغه نه را په دې خوا شاعرانو دغې نه موږ متاثر یو او موږ دا دعوه کوو که دوی نه وی نو موږ شپون به هم چاته د ادب په میراث کې ټپه نه وی کړی. اوسنو چې کوم کل دی او اوسني چې کوم شاعران دي او دا شاعري کوي او ډېر په وړاندې هم روان دي. ځکه تاسو ته پته ده چې الکترانیک میډیا پرنټ میډیا ده او خاص کر بیا فیسبوک دی. نو په دې کې تاسو د چا نه متاثر یاستئ؟
زه به دا ووایم چې نن سبا ډېره خواري کېږي او ښه شاعري کېږي. ټول پښتانه خواري کوي او شاعري هم کوي او زمانه نه ده، زمانه د یو چانټ په مثال باندې ده که نه. څوک به په معیار برابري، څوک به غیر معیاري کوي. د غیر اخلاقي شاعرۍ چې کومه دی موږ غندنه کوو، نه ده په کار چې په ادب کې وشي. باقي معیار او غیر معیار چې کومه دی دا زمانې ته پرېښودو دی. دې زمانې ډېر چانټ کړی د رحمان او د خوشحال او د کاظم خان شهدا بابا او زموږ چې کوم کلاسیک ادب دی، نو دا وخت کې به هم بلها شاعرانو خو دا څو ملغري دي چانټ راخیستي دي، نور څوک نه یادوي که نه. معیار خبره داسې ده. خلک وایي چې شاعر سړی به خامخا مینه کړي. څوک زموږ دا کول چې کوم دی دا چې شاعر سړی سي کوي، دوی وایي چې یاره خامخا به د مینه کړي. آیا د دې دواړو خپل منځ کې تړون څومره دی؟ شاعري خو داسې کار دی چې انسان هر څوک دی که نه، او په دنیا کې به داسې څوک نه وي که نه چې څوک دا دعوه ونه کړي چې زه یاره ما مینه نه ده کړې. دا خو بېله خبره ده. لکه عالمان دا خبره هم کوي چې په شیطان کې د یو عین کمی و چې هغه عشق و که نه. نور عالم و عاقل و دوه عینه لرل، خو دا یو عین په هغه کې کمی و، نو چې عشق په چا کې نه هغه خو زه دغه نه ګڼم. عشق به خامخا په چا کې د څه د چا کې د څه دا به خامخا. تاسو لکه د حمزه بابا یو شعر مرایات چې په دې حواله باندې چې وایي عقله ته به سیل د محبت نشي، دنګه مناره سوي په غره پورې. لکه ستاسو مطلب دا دی چې بغیر له عشق او بغیر له مینې شاعري نیمګړې ده. دا خو رحمان بابا په یو شعر کې خبره ځای کړې ده چې دا متل دی چې د درد د زبیرګي خیج ګینې سو د رحمان د شاعرۍ. دا خامخا. نو اوس زموږ لپاره د سره وړي پروګرام ده. زه خو ما خپل تعارف تاسو د شپون په حیث باندې وم کو چې زه په معنوي لحاظ شپون یم. د غره ټپې، شپېلۍ، د رمو کې د جرس کړنګا دا موسیقي موږ اورېدلې ده او دغه موسیقي زموږ د نیکونو زموږ او زموږ د ټولو خلکو چې کومه په ذهن کې ده او دغه په وجه باندې چې کومه دغه سره لکه چې ولسي ادب او بیا ورپسې چې کومه دی جدید ادب ته سړی راشي، نو بس دغه ځانم چې کومه دی شاعرانو نه متاثره یو چاته کله کله یا قطعه یا شعر یا یو داسې نظم نیم دام لیکلی دی. خو یعنې مطلب دا چې خپل دغه راته صفا به ووایي چې معیاري نه ښکاري، ځکه چې موږ کوم ادب زه لولم او د کوم نه متاثره یم، نو زما زه خپل شاعري معیار نه ګڼم د هغوی که نه. نو بس دا وجه ده، په دغه وجه شاعري کمه شوې ده. اوس به موږ ته څه اوروئ تاسو؟ زه زما چې په یاده باندې څه زده یي که نه، زه خو راغلی یم دلته، خو څه تیاری هم نه و، خو د زما شاعري ټوله په قطعو باندې یو دغه مې لیکلی، شعر مې لیکلی دی راته زباني یاد دی یا غزل ورک شوی د هغې یو شعر نیم یاد دی. نو زما ټولو ملګرو ته چې ما هلته څوک پېژني، نو زما ټوله شاعري په قطعو په یو شعر دوو باندې داسې شعرونو باندې ده. نو زه کوشش کوم چې د غزل یو څو شعرونه رایاد کړم چې ارشاد موږ ته قبول دی چې هر څه او داسې روماني انداز هم پکې شته دی او بل دا چې لنډ بحر دی چې وایي مطلب عرض ده چې وایي ما دې په مینه کې پیغور اخیستی، ما دې په مینه کې پیغور اخیستی، په جوارۍ کې مې دا کور اخیستی او په اننګوی پریشانی د زلفو، په اننګوی پریشانی د زلفو ځنګل د خپله ځانه اور اخیستی. ډېر ښه، یو ځل بیا مننه. وایي چې په اننګوی پریشانی د زلفو ځنګل د خپله ځانه اور اخیستی. او بل شعر دی وایي چې ما نزاکت ستا روبایي شونډله، ما نزاکت ستا روبایي شونډله د علی خان بابا نه پور اخیستی. ډېر ښه، ډېر ښه. وایي بل راته وایي داسې یو قطعه ده چې وایي په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړي، په سور شفق کې چې نن ستورو نظارې جوړې کړي، دای سور شال ته د مقیشو کنارې جوړې کړي او لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړه، لاړه یاران د نفرتونو سیلابونو یوړه، د وخت چنګیزې د سرونو منارې جوړې کړي. دا قطعې نومې دي که څه وخت په وخت باندې څه یو نظم دی، که هغه نظم بیا خو ډېر اوږد دی او داسې یو خوب شکل کې دی. نو ارشاد نو هغه د هغې نومړی بند داسې دی چې وایي مسته بې خودي وه د بهار وږمې وږمې وې، زلفې د خوبانو په شانه خورې ورې وې، ناس لکه مجنون وم د لیلا ناز او نخرې وې، سترګې د رقیب راته رقا راته کې سرې وې. ګورئ چې ملا به یادولو جنت دا دی، ښه چې خیرانو به ستایلو قسمت دا دی. نو وایي سور دی په حجره کې د ادم د رباب ټنګ دی، بل خواته به بام هم د درخو د بنګړو شرنګ دی، سبا او که غر دی د سپرلي په شینکي رنګ دی، لرې د زړګونه د نفرت خو نړۍ زنګ دی، د ټوله مینه مینه ده جفا له منځه ورکه ده،
نن خو مینهواله د اغیارو نه په کرکه ده نو وړی یم سوچونو جهان جوړ دی د سیالۍ تږی نظر موړ شو د بهار په رنګینۍ شپون هم ګوتې ایښي په سرونو د شپېلۍ چېرته پښتانه او چېرته دومره خوشحالۍ نو بیا د تورې شپې زړګی چاودلی په سبا دی مست په ډکه خوله ګل خندېدلی په هوا دی نو وایي ناست د ګلو سوري ته د حسن غرمو تود کړم ټول خوله خوله د خوش آواز مرغه سرود کړم زه یې په نوکارو نن د ناز او نخرو سود کړم قتل یې څو وارې د پښتون ولس په دود کړم نو ټوپ مې خوب کې وکړو راوچت شوم ویراني وه وتره د پښتون په وینو ځمکه باراني وه نو نوې رنګینۍ او نو نوم د ښکلاګانو سر نه مې د شګو باله خوړی اواګانو وی او څو خراړې نو نوم د بلبلانو او ډډ کې مې خښ شوي و ازغي د کیکرانو نو شپونه سڼ وهه د سر نه دغه خړ ګردونه او خوار وچو شونډو نه د لرې کپاړونه دغه نظم وسو د فراق شپو کې د بڼو په سر د اوښکو ډیوې د دغه تورو بلاګانو نه بدل اخلم یو دوه شعره دي که نه چې د فراق شپو کې د بڼو په سر د اوښکو ډیوې د دغه تورو بلاګانو نه بدل اخلمه او زما په خوار وچو شونډو ستا د حسن صفت زما په خوار وچو شونډو ستا د حسن صفت ستا د ازغنو اداګانو نه بدل اخلم ډېر ښه ډېر ښه بس نور صحیح سم نشته بس ګرانو کتونکو دا شپون مومن او دغه څه په ذهن باندې زور راوړو او دغه څه چې موږ ته ویل انشاءالله العزیز چې د ما نه بیا تاسو ډېر زیات قبلوئ د الله تعالی د انصاف نه پس انصاف ستاسو لاس کې دی زما هماغه یوه زړه خبره ده چې رای به پې تاسو ورکوئ زموږ پروګرامونه څنګه دي زموږ شاعران څنګه دي زموږ میلمانه څنګه دي نو موږ په تمه یو نو په دې ځای باندې زه تاسو نه اجازت غواړم زه عربستان مومن د کیمرامین اسدالله جران سره زه له مومن تحصیل علمزی چاړاګان د الله په امان